په مزار شریف ښار کې زرګونه جریبه غصب شوې اماراتي ځمکه بیرته راوګرځول شوه. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې د ځانګړې محکمې او تخنیکي هیئت د دغې پروژې د اړوندو اسنادو له پلټنو وروسته په ډاګه کړه چې د خالد ابن ولید ښارګوټي زیاته برخه ځمکه اماراتي ده چې په تیر وخت کې د زورواکو لخوا غصب شوې وه او هر ډول اسناد یې هیڅ قانوني اعتبار نه لري. کابل کمیسیون بیا دوسیه راواستوله اختصاصي محکمې ته چې د دې اختصاصي محکمه د زون په ساته په ولایت بلخ کې قرار لري. د دې بیا هغه ته دوسیه راغله، هغه دوسیه قاضي صاحبانو هغه دوسیه ټوله وڅېړل، اسنادونه یې وڅېړل چې هغه اسنادونه مکمل قوالې چې پر جوړې شوي ټول جعلي شول. کوم اسنادونه او قوالې چې جوړې شوي د خلکو د خوا د زورواکانو د خوا هغه ټول جعلي وختل هغه قوالې. نو بیا وروسته خالد فیروزه دغه اعلان کړل اختصاصي محکمې د خوا موږ ته وویل چې دا نوره دغه شوله د خلکو د لاسه وتله اماراتي اعلان شول. ورته مهال د خالد ابن ولید ښارګوټي اوسیدونکي د ځانګړې محکمې دغې پریکړې ورخطا کړي دي او د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو څخه غواړي چې په خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي. دوی وایي چې قانوني اسناد په لاس کې لري او په تیرو 20 کلونو کې څو ځله د دوی اسناد او قبالې لاس په لاس شوي دي. ما از امارت اسلامی میخوایم که خود قبال مردم بیچاره که اینجا زندگی میکنه بفهمن که ما اولی شخصیشان است، اینجا پول مصرف کن زندگی میکنن. تقریبا در لاس و شل لاس تبدیل شوی تر شل لاس هم ډیر. نو اوس هم دا خلک چې دلته ژوند کوي دا د هیواد د پرمختګ یو لوی لامل ده. دا دشته د خدای و اوس فضل د خدای دلته په میلیونو ډالر خلکو مصرف کړي، پانګونه یې کړې ده او رقم اقوام دلته ژوند کوي. دلته هر قوم چې وایي په پروژه خالد کې ژوند کوي. ما تقاضای ما از حکومت اسلامی، از امارت اسلامی، از امیرالمومنین این است که مردم غریب است، بیچاره است، روزگارشون خراب است. اینا کوشش کنن که مردم سازش بکنن. امیال کل مردم به تشویش است، همه خانه ها به تشویش است که ما چی رقم میشیم. له بلې خوا د خالد ابن ولید ښارګوټي قانوني استازي وویل چې د دې ښار اړوند ټول اسناد اصولي او قانوني دي او هیڅ ډول سرغړونه پکې نه لیدل کیږي چې له پیل څخه تر پایه پورې له قانوني پړاوونو څخه تیر شوي دي. نوموړي همدارنګه د اسلامي امارت له رهبرۍ څخه د دغې مسئلې په اړوند د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلو قانوني حقونو څخه به دفاع کوي. از شیخ صاحب امیرالمؤمنین محترم خواهشمندیم که همچه قضیه را تنها اینجا نه، شاید دولت کابل و بعضی ولایت های دیگه هم باشه که همه قسم فیصله های صورت گرفته که این ملت است باید غم ازی خورده شوه، با اسنادش دیده شوه، جانبدارانه قضاوت نشوه. ما دادخواهی خود میکنیم به خاطر حقی که داریم. اگر یک سانتی زمینی را سر ما ثابت بسازه که ما از دولت غصب کرده باشیم یا از مردم غصب کرده باشیم، ما جوابگوستیم. داریا و گردن ما. در غیر صورت ما به این مردم خدمات دادیم، عرضه کردیم این مردم قباله شرعی داره، از قباله ما 10,000 قبالت دست به دست شده. د یادولو وړ ده چې د خالد ابن ولید ښارګوټی د مزار شریف ښار یو له ګڼ نفوسه سیمو څخه ده چې ټول ښاري خدمتونه پکې تر سترګو کیږي. په دغه ښارګوټي کې د اماراتي او سوداګریزو تاسیساتو او د دیني مدرسو سربیره څه باندې 10,000 کورنۍ هم میشت دي.